روسیې امریکا ته نظامي ګواښ کړی. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د امریکا د غیر دوستانه اقداماتو په غبرګون کې مناسب نظامي او فني تدابیر ونیسي. ریا نوویسټي اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر پوتین دا څرګندونې په مسکو کې له دفاع وزیر سره یو ځای یو خبري کنفرانس ته په خبرو کې کړي دي. پوتین زیاته کړې ده چې روسیه به په پرمختللو وسلو د خپل پوځ د سمبالښت لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. پوتین دغه راز په نړۍ کې روان نظامي وضعیت ناوړه اعلان کړی او ویلي دي چې دوی به له خپل اړخه پوره اقدامات وکړي. پوتین په اروپا کې د امریکا اقدامات پارونکي بللي دي او زیاته کړې ده چې د روسیې پولو ته څیرمه د امریکا د دفاعي توغندۍ نصبېدو مسکو اندېښمن کړی دی.